د پاکستان یو جج و جسټس جاوید اقبال هغه خپل انټرویو کې وایي چې یوه پښتنې مور ډاکټر صادر ته وغوړولو داسې چې زوی مې هاکی ورک دی زه به دا ملک در پرېږدم در ولاړه بیا ماني در سره یاره څادر یې خلکو پښو ته ور واچولي خلک مونږ ته وایي چې تاسو جذباتي شوي یئ نو څه مو کړي دي دوې نارې مو ویلي دي که د دوی اعمال راواخلئ دوی د نارې سره نه جوړېږي کږې خولې په سوک سمیږي ډېر مو یو شی نه دی بس سپین ګیر یو دا ساده ساده کیسې چې کوو ګرځو بې غیرته نه یو وس ته برابر شي وس د ځان وس ورته برابروو د خپلواکۍ په خوند به نو